او یو څو شعرونه نور وایم هغه ټایم خاص هم تللی دی او رحیم ګل ته د ډالۍ وي سعودي عرب کې ژوند کوي چې د وړو وړو سلګو سره تیریږي ژوند زما خو د ازغو سره تیریږي وخت ته رانه خفه یې که بخت نشته چې دا ژوند مې د لمبو سره تیریږي وخت ته رانه خفه یې که بخت نشته چې دا ژوند مې د لمبو سره تیریږي دا چې ستا وي انتظار ورته کاته وي خره شپه د شوګیرو سره تیریږي وارث وایي دا چې ستا وي انتظار ورته کاته وي خره شپه د شوګیرو سره تیریږي او نور څه شعرونه به ووایم چې دلته داسې خلک داسې اوسېدل چې بې مړو ته خاندل ژوند ته ژړل دلته داسې خلک دانش صاحب دلته داسې خلک داسې اوسېدل چې بې مړو ته خاندل ژوند ته ژړل په دې ښار کې به نورونه خرڅېدل سپوږمۍ ستوري به په 2 پیسو کېدل په دې ښار کې به نورونه خرڅېدل سپوږمۍ ستوري به په 2 پیسو کېدل بې غیرته به د زرو په بدل وو غیرتیان به لکه ډمې ګډېدل بې غیرته به د زرو په بدل وو غیرتیان به لکه ډمې ګډېدل او ستا د حسن قیمت نه و زین نجیب صاحب ستا د حسن قیمت نه و خو بس دومره مونږ به زړونه په لاسو کې ګرځول او یا محبوبه دلته بل شانتې مزاج و دلته خلک په خپل ځان کې ورکېدل نظم یو نظم یو 2 شعرونه ویم بس بیا بس کومه نظم ټیم نشته دی وخت کم دی چې د قسمتو د لکیرونه مې پټ کړې ملو شوې ته مونږ ته ډېر په ګرانه او زه د ژوند په داسې بیه به دې واخلم بیا به ښه ډېر راته وجاړې نقصانه مونږ د خپلو کې د یو بل دښمنان کړو یو طرف ته ګل مرجان بل خوا ګل خان ډېره خبرې ډېرې نه کوم یو څو شعرونه وایم چې پرې تېرې د جابرو زمانې شي مظلومان د کتابونو افسانې شي سالار صاحب چې پرې تېرې د جابرو زمانې شي مظلومان د کتابونو افسانې شي چې ضمیر په غلامۍ باندې عادت شي نو طاقت سبې مقصد بېمانې شي صالح نادان صاحب چې ضمیر په غلامۍ باندې عادت شي نو طاقت سبې مقصد بېمانې شي د جومات سره د ډېرو تګ راتګ دی خو شعرونه ترې صفت د میخانې شي د جومات سره د ډېرو تګ راتګ دی خو شعرونه ترې صفت د میخانې شي زما لاسو کې خو سره زر خاورې کېږي ستا په لاسو کې خو خاورې خزانې شي شفاق صاحب زما لاسو کې خو سره زر خاورې کېږي ستا په لاسو کې خو خاورې خزانې شي او د محبوب سره چې کینې په محفل کې بعضې خلک به لالونه درندې شي